د غرو لمنو کې شپونکیا شپېلې غږوه زما تازه تازه لالیا شپېلې غږوه. دا سندره مې د دې دپاره ووي چې مخامخ تاسو ته به د کیمرې په سترګه کتی شي چې یو شپونکی دی ګډې بوزي مخکې کړي دي او هغه د واورې په څنډو کې او د دې غره په لمنو کې خپلې ګډې بوزي څروي او د دغې شینکي نه د دغې ماحول نه خوند هم اخلي او خپل ځان دپاره یو قسم ګټه هم کوي ځکه چې دا د دوی د ګټې وټې یوازینی ذریعه یوازینی آمدن چې دی د همدغه ګډو بوزو نه دوی ته لاسته راځي. ماشومان مې په خوا کې دي دوی را سره ناست دي ګپ شپ لګو. دوی چې دی لګیان دي خپلو خویندو ته وایي چې د کیمرې د سترګې نه پناه شئ ولې چې دی ماما چې دی کیمره لګولې ده او داسې نه چې تاسو پکې راشئ. هغه زمونږ وړې وړې لوریانې دي هغه زمونږ وړې وړې بچۍ دي. نو څنګه یې تاسو؟ دوی ځکه خاندي ځکه خوشحال دي چې دوی ته پښتو نه ورځي. زما دا خبرې دوی ته خوند ورکوي. زما خواته راغلل دا وایي چې یاره مونږ د دې ځای اوسېدونکي دوی سره ګپ شپ لګو. دوی نه به دا پوښتنې کوو چې آیا دلته سکول شته که نه شته دوی سکول ته ځي که نه ځي دوی سبقونه وایي که نه وایي او دوی ته څه مسلې دي او اوس دلته ولې راغلي دي څه کوي څه نه کوي. اوس به دوی نه پوښتنې کوو. आप इधर का रहने वाले हैं? इधर आपका घर है ये ज़मीन आपका खुद है? क्या नाम है आपका? शफकत नाम है. और आपका? आपका? खान. क्या कहा है तुमने? घर को लेते हुआ क्या कहा है कि ये जो मुने हम वो कदर मनो दे गुलाली چې ده ام خوړلې ده او دواړه وختي چې دی په ام باندې لړلې دي. زما یو ملګری دی وایي د ام خوراک چې دی دا ډېر ګران کار دی هغه ډېر ګپشپي دی. وایي چې ام وایي چې یاره ام ډېر زیات خوراک یې سخت دی. وایي چې که امونه یو کریټ وي او غره ته یې بوځي یوسي او ورته کپړې وباسي نو هغې نه بعد نو ده ورته کپړې نه دي ویستلي نو خولې ګوره چې په ام باندې ککړه ده. اوس دوی سره ګپ شپ لګو. ادھر स्कूल है नहीं? ऊपर नहीं चिलास में. आप स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाते. कितने क्लास में आप? 5 क्लास में. आप
खान, क्या नाम है आपका? शाफेत। और आपका? इसरारुद्दीन। आपका? खान। आप भी स्कूल जाता है? तुम? कायदे में स्कूल नहीं जाता है? कितने क्लास में तुम? पर और आपको पाकिस्तान का स्पेलिंग आते हैं? पाकिस्तान का क्या स्पेलिंग है? इंग्लिश पढ़ाते हैं इधर? इंग्लिश का पढ़ाई करते हैं स्कूल में? ABC आते हैं आपको? बोल। वाओ, व्हाट अ ग्रेट। और आपका? आपको आते? आपको नहीं आते? ओके, खुशाल शई हुआ ये टोल, खुशाल शई मनना शाबाश। तुम तो मनना बिया कलرمنو یو ځل بیا هر کله راغلی یو لوسر جیل ته. لوسر جیل دی دلته راغلی یو. دغه ټولې څومره د واورې اوبه چې دي په دغه کاسه کې جمع کیږي. دغه جهل او یا جیل چې په اردو کې جیل ورته وي او په پښتو کې جهیل ورته وي، نو په دغه کاسه کې په دغه جام که ورته ویلی شي، په دې کې دغه اوبه را جمع شوي دي او خلک راځي د دغې نه خوند اخلي. ورځو ښکته